پاکستان دی ورته وایي د چرچل جوړ کړی پاکستان ته ولسو نه دی جوړ کړی دا په پاکستان کې نسبي دغه یو ورځ هم د پاکستان د طالبان نه ده کړی دا پرنګي جوړ کړ د بر ریاست یې جوړ کړ یو اسرائیل جوړ کړ بل یې پاکستان جوړ کړ ها د منځني ختیځ دپاره و د تیلو دپاره اوس هم دی او دا د روسیانو دپاره او د دواړو خوی کردار مساوي دی یو رنګ دی اسرائیل او فلسطینیان په مخه اخیستي دي د پاکستان ریاست افغانان په مخه اخیستي دغه نن دا چې څه روانه ده افغان د افغان په خاوره کې نه پرېښودی شي موږ ورته ګورو وسب نه رسوی شي ته دا پرېږده دا د دوی قانون بیا یې اسناد شته بیا یې نشته بیا هغه بیا دا بعد د لوی اسناد افغانیت دی چې دی افغان دی دا تر دا غټ اسناد نشته دا خاوره هم د افغان ده نو خو کمزوري ده چې د ځوانو ښځو څڼیو ته لاس اچول کږي او راکشږي موټر ته غورځول یې کږي او موږ ګورو وس نه په وزیرستان کې اوس د سرو زرو ډېر غټ قانونه پیدا شوي دي ملیټري ولیاړه ده تار یې ترې راګرځولی دی هېڅوک زنانه نه شي وتلی ما ته یو هلک ته ټوپ غږېده ول موږ چې د سهار د کیمپ په وړو سترګې به یې راوتړلې هلته به یې وړو کار به م کاوه دا غر به ممکن لارۍ لوبېدې تلې انجام ته بیا چې بیا رایستوم سترګې به یې راوتړ دا لا غیر وجه ټاکلی دی او د دغه اهداف دپاره پښتانه جنګېدلي مړه سوي قید سوي بې عزته سوي دغه اهداف راځو دې ته چې نن په موجوده پاکستان کې چې پاکستان دی ورته وایي د چرچل جوړ کړی پاکستان ته ولسو نه دی جوړ کړی دا په پاکستان کې نسبي دی دغه یو ورځ هم د پاکستان د طالبان نه ده کړی دا پرنګي جوړ کړ د بر ریاست یې جوړ کړ یو اسرائیل جوړ کړ بل یې پاکستان جوړ کړ ها د منځني ختیځ دپاره و د تیلو دپاره اوس هم دی او دا د روسیانو دپاره او د دواړو خوی کردار مساوي دی یو رنګ دی اسرائیل او فلسطینیان په مخه اخیستي دي د پاکستان ریاست افغانان په مخه اخیستي دي چې کم ظلم له فلسطینیانو سره اسرائیل کوي هغه ظلم د پاکستان ریاست له افغان سره کوي څونه افغانان رسم په دې وزیرستان کې په دې دواړو وزیرستانو کې په پاټا کې یعنی یو ځای نه دی پاتې چې افغانان نه دي مړه په خپل وطن کې کډې ور پر سر کې له سواته خلک پېښور ته له وزیرستانه خلک بنو ته اوس هم په کیمپو کې پراته دي زه کله کله دا زموږ علماو ته هم داسې په فکر کې شم چې ته د فلسطین غم اخیستی او خپل غم د هیر دي خو ستا خپلې کډې پر سر دي ته په خپله په کیمپ کې اوسې ته دا خپله خبره ولې نه کوې نو دا بیا دا ثابتوي لکه د حسین حقاني یو کتاب دی چا په امریکا کې دی سفیر و ملیټري ملا الاینس هغه ډېر شواهد ورکړي دي په کتاب کې نو دا په خپله دا ثابتوي چې زموږ مدرسې زموږ ملایان او ملیټري دا د یوې سکې دوه مخه دي دا اعمال ثابتوي د دې ثبوتونه شته دی په دې غږ نه کوي نو خبره مه کوله چې زموږ په دې موجوده پاکستان کې خاوره
هغه له چتراله راونسه بیا تر دالبندي نه دلته یو کونج راځي تر دا ځای پورې تقریبا 400 کیلومتره داسې او دغه نام نهاد کرښه چې د مرشد ډیورن ورته زه بارډر نه ورته ویم او باید چې بارډر یو پښتون هم نه ورته وویل د دې اوس وخت هم تللی دی وخت هم نشته د 100 کالو لپاره و په 93 کې 100 کاله پر سوي داسې جبران پر موږ ولاړه ده اول هم جبران و اوس ترغه جبران ده له دغه کرښې ده بیا د عباسین تر غاړې دا ځای پر ځای 600 ځای پر ځای 900 ځای پر ځای 1500 کیلومتره داسې راځي دا چې راولې کل ټوټال 1,55,000 مربع تاسې په ګوګل کې سرچ کې زه به غلط یم مربع میله جوړوي چې نیم یورپ دی په دې خاوره کې موجود څه دي په دې خاوره کې د نړۍ هر څه موجود دي چې کوم شی انسان د ګیس د تیل د کاپرو د ژړو د پولادو د اوسپنې د معدنیاتو چې د غرو راوځي او انسان یې په خپله ګټه استعمالوي دا هر شی دلته موجود دی لیتیم دا کله کله چې پښتانه وي یا خدای ته ما د دنیا خاوند ما له په خپله ډېره خندا راشي زه هم د الله به په کار کږي نه چې د خدای له ونه ما خو تر ګډ د نړۍ ښه وطن تا ته درکړ چې د دنیا ټول نعمتونه پکښې دي او ته اوس هم سوالونه کوې ته خو د زرو پر خزانه لوړ ناست دی دا اوس سوال پیدا کړي چې دا وړي څوک دا دي چیرې څوک په ابادۍ څوک پکښې د علم خاوندان کړي څوک د ښه ژوند خاوندان کړي او د دې خاورې د څښتن څه حال دی دغه سوال دی په وزیرستان کې اوس د سرو زرو ډېر غټ کانونه پیدا شوي دي ملیټري ولیاړه ده تار یې ترې راګرځولی دی هېڅوک دننه نه شي وتلی ما ته یو هلک د ژوب غږېده ول موږ چې د سهار د کیمپ په وړو سترګې به یې راوتړلې هلته به یې وړو کار به م کاوه دا غر به ممکن لارۍ لوډېدې تلې پنجاب ته بیا چې به یې رایستون سترګې به یې راوتړلې دا د افغان وطن دی داسې د کاپرو داسې د دې ګیس داسې د تیلو په پاکستان کې 1,000 بیرله تیل یومیا پیداوار دی په دې کې 45,000 بیرله د پښتون له وطنه دي که پېښور ته تللي یاسته چې کرک ته ورسئ له دې خوا چې ځئ ښي لاس ته اورونه چې بل وي دلته د تیلو کویان دي دلته ګیس هم دی دا د افغان وطن دی چې د یوې رواجې کروڑونه ډالر جوړه شي دا افغان ته نه ورکول کېږي ګیس ملتان ته رسېدلی دي خو هلته په کرک کې د کرک اوسېدونکي په پچو مړۍ پخوي داسې اوبه هغه دریابونه چې له هندوستانه راواته تقریبا بیاس دی هغه خو هندوانو وتړل ټکې اوبه اوس نه پکې راځي د مرغۍ د شلو اوبه هم نشته اوبه له کومه اوبه ټولې له افغان وطنه دي د افغان وطن ټولې اوبه اباسین ته راوځي اباسین پنجاب تړلی دی موږ پر خپلو اوبو چې زموږ له غرو راوځي زموږ په وطن کې اباسین بهاږي بیا هغه دی پر